په کابل کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د ګوزڼ یا پولیو د تشخیص لابراتوار پرانیستل شو او له دې وروسته اړتیا نشته چې د پولیو سمپلونه ګاونډیو هیوادونو ته ولېږل شي. دغه مرکز د 800,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی او په اونۍ کې د پولیو 1500 سمپلونه څېړلی شي. د الله پاک ډیر احسان دی، شکر دی ادا کوو چې موږ په دې باندې وتوانېدلو چې دا لابراتوار موږ ترلاسه کړي. موږ ستاسو د دې لابراتوار د شروع کولو بعد اصلي اوس هدف بل غټ هدف لرو، هغه د دې جین سیکونسینګ دومره برخه ده. په جین سیکونسینګ کې موږ دا معلومولی سو چې دا کم قسم دی دا وایرس، نو دا ضرور دی چې جین سیکونسینګ بخش هم موږ ترلاسه کړو او الحمدلله د جین سیکونسینګ بخش موږ دلته لرو. فعاله کړی مې دی یو څو میاشتې مخکې وزیر صاحب دغه افتتاح کړی و. نو د جین سیکونسینګ د کورونا دپاره موږ ظرفیت لرو، د جین سیکونسینګ د CCHF د ډینګي د دې ظرفیت لرو. الحمدلله دا ټول وایرسونه موږ اوس کولی شو چې تشخیص کړو په جین سیکونسینګ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پلان لري د 2024 میلادي کال تر پای ته رسېدو پورې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه په افغانستان کې له منځه یوسي. 2024 کال موږ د خپل ځان لپاره یو لوی ټارګټ یې کړی چې په 2024 کال کې به پولیو د افغانستان نه کاملا محو کیږي. تر دې ساعته پورې موږ په افغانستان کې کومه انساني پیښه نه لرو. الحمدلله کوشش به وکړو چې په افغانستان کې بر وخت موږ د پولیو د واکسین تطبیق ټول ولسونو ته رسیدګي او ټول هغه محروم شوي ماشومانو ته رسیدګي او د دې په تخنیکی ډول باندې کنټرول دلته یقیني وګرځو. د دې لابراتوار جوړول او دې ته د ټیم انتخاب هدف ته موږ دا ده چې په راتلونکي کې باید دا یو ښه روزنیز مرکز هم وګرځي. د مسؤلینو په خبره چې تازه یې د هیواد په 21 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل کړی او د دې واکسین پر مهال به 7.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هیواد په 21 ولایتونو کې باید 7.8 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کیږي. زموږ موخه د دغه واکسینونو په تطبیق سره ده چې وکولی شو په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. لله الحمد نسبت مخکې ته اوس په افغانستان کې د پولیو واقعیت راکم شوي دي. په دا وروستیو کې په افغانستان کې په لومړي ځل باندې د پولیو لابراتوار جوړول هغه څه ول چې زموږ د پولیو د ناروغۍ په افغانستان کې د منځه وړلو لپاره ژمنتیا ښایي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. پولیو یوه ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین پر مټ یې مخنیوی کیدای شي. د ډاکټرانو په خبره کوم ماشوم چې په دې ناروغۍ اخته شي د ټول عمر لپاره به معلول وي او کله کله خویان د مرګ لامل هم کیدای شي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.